امید لرم چې روغ جوړ او په خیر به یاست. دوستانو نن ما یو ځلې بیا ستاسو دپاره یو ډېره معلوماتي ویډیو راوړې ده. په دا ویډیو کې زه غواړم تاسو در وښیم چې تاسو د خپل موبایل د پلی سټور آی ډي څنګه کولی شئ چې جوړ یې کړئ. نو دوستانو تاسو به اول وار راولاړ شئ، د خپل موبایل پلی سټور به خلاص کړئ. دوستانو تیله به دا پیج په مخه درشي. په دا پیج کې که تاسو لاندې د ساین ان آپشن وینئ، تاسو به د ساین ان آپشن پر ووهئ. دوستانو دغه به د تیله دا پیج په مخه درځي. په دا پیج کې که تاسو وینئ اول واره لوړ په دا خانه کې ایمیل آر فون لیکلی دي. دوستانو که تاسو یو زړه د پلی سټور آی ډي لرئ یا دغه ایمیل اډرس یا دغه موبایل نمبر تاسو در معلوم دی، نو تاسو کولی شئ دلته هغه نمبر ورکړئ. که تاسو غواړئ یو نوې پلی سټور آی ډي جوړه کړئ، نو تاسو کولی شئ لاندې چې کوم د کریټ اکاونټ آپشن لیکلی دی، تاسو کولی شئ دا آپشن پر ووهئ. دوستانو تیله به دا دوه آپشن راشي، فار مای سیل، فار مای چایلډ. که تاسو غواړئ دا آی ډي د خپل ځان لپاره جوړه کړئ، نو تاسو به د اول آپشن پر ووهئ. او که تاسو غواړئ دا آی ډي د خپل کوچنیانو لپاره جوړه کړئ، نو تاسو کولی شئ دا دویم آپشن پر ووهئ. نو یقینا دوستانو تاسو غواړئ دا آی ډي د خپل ځان لپاره جوړه کړئ، نو تاسو به دا اول آپشن پر ووهئ، فار مای سیلف. دوستانو تیله به دا پیج په مخه درشي. په دا پیج کې ستاسو په دا اوله خانه کې ستاسو د نوم اوله حصه غواړي، تی به دې ته د خپل نوم اوله حصه ورکړئ. دوستان دغه بعد به تی راسئ لاندې خانې له، په لاندې خانه کې به خپل د نوم دویمه حصه وکاږئ. دوستان تاسو کولی شئ دا نوم په اردو کې وکاږئ یا په پښتو کې وکاږئ، او تاسو کولی شئ دا نوم په انګلیش کې هم وکاږئ. دوستانو دغه بعد به تاسو راولاړ شئ، د لاندې کوم د نیکسټ آپشن لیکلی دی، تاسو به دا د نیکسټ آپشن پر ووهئ. دوستانو تیله به دا پیج په مخه درشي. په دا پیج کې ستاسو بنیادي معلومات غواړي، ستا د ژوند په باره کې غواړي چې دا تاسو وغواړئ چې ستا د تاریخ پیدایش څو دی. تاسو کولی شئ د کال د میاشتو څخه یو میاشته وټاکئ. دا اول چې کومه خانه ده دوستانو، په دې کې به تی میاشته وټاکئ چې تی د کال په کومه میاشت کې پیدا شوي یاست. نو دوستانو تی به یو میاشته وټاکئ. دغه بعد به دا دویمه خانه کې دوستانو که تی وینئ ډې لیکلی د ورځ، تی کولی شئ د میاشتې د ورځو څخه یو ورځ ودې ته ورکړئ چې تی په کومه ورځ پیدا شوي یاست. دوستانو دغه بعد په دا دریمه خانه کې که تاسو ییر وینئ، کال، تاسو کولی شئ دلته د خپل عمر مطابق کال ور واچوئ. دوستانو دغه بعد به تی راولاړ شئ لاندې چې کوم جنډر لیکلی دی دا لاندې خانې له، په دې کې به تی دوستانو که چیرې تاسو زنانه یاست نو تی به د فیمیل آپشن پر ووهئ، او که چیرې تاسو مردانه یاست نو تی به دا دویم آپشن د میل غه پر ووهئ. دوستانو میل آپشن ما پر ووهلی. دغه بعد به لاندې نیکسټ آپشن پر ووهئ. دوستانو تاسو له به دا پیج په مخه درشي. دوستانو که تاسو وینئ په دا کې زما سره درې آپشنونه دي، دا درې آپشنه دي. په دا درې آپشنه کې دوستانو که تاسو غواړئ د دې اکاونټ څخه یو اکاونټ وټاکئ د ایمیل اډرس څخه، نو تاسو کولی شئ ویې ټاکئ. او که تاسو غواړئ یو دې ته یو نوی نوم، نوی ایمیل اډرس ورکړئ، نو دا دریم چې کوم آپشن دی تاسو کولی شئ دا آپشن پر ووهئ. نو دوستانو که تاسو الریډي اکاونټ لرئ یا تاسو غواړئ په دې کې یو اکاونټ وټاکئ، نو تاسو به یو اکاونټ وټاکئ. دغه بعد به تی نیکسټ پر ووهئ. دوستانو اوس دوی غواړي چې ته دلته یو پاسورډ ورکړې، دی پاسورډ ورکړې چې هغه ستا بغیر چاته نه وي ور معلوم، نو تاسو کولی شئ دلته خپل پاسورډ ورکړئ. دوستانو په دا لاندې په دا دویمه خانه کې دوی ستاسو کنفرمیشن غواړي، دلته به تی هغه کوډ یو ځلې بیا ووایئ. دوستانو دغه بعد به تی دا د نیکسټ آپشن پر ووهئ، مخته به ولاړ شئ. دوستانو تیله به دا پیج په مخ درشي. لاندې مزئ بالکل لوړ چې کوم دا خانه ده دا د فون نمبر غه، تاسو به راولاړ شئ و دې ته به د خپل موبایل نمبر ورکړئ چې پر هغه موبایل پر نمبر باندې تیله کوډ راواستئ. دوستانو دغه بعد به تی راولاړ شئ، لاندې به ولاړ شئ یس آی ایم ان په دا شنه پټه کې چې لیکلی دی تی به دا آپشن پر ووهئ. دوستانو تیله به دا پیج په مخه درشي. په دا پیج کې به دا خانه په مخه درشي.
په دا خانه کې دوی ستاسو هغه کوډ غواړي چې تا لې رسولی دی اکاونټ نمبر چې په تیر پیج کې تا ورکړي نو دوستانو تی به راولاړ سئ و دې ته به هغه کوډ ورکړي دوستانو بیا به تی راولاړ سئ د نیکسټ آپشن به پوره وي دوستانو دغه بعد به تی له دا پیج په مخ درسي که چیرې تاسو یو زوړ ایمیل آی ډي لرئ نو تی کولی شئ چې د هغه لوړ آپشن پروئ او که چیرې تی غواړئ یو نوی اکاونټ جوړ کړئ نو تی د دویم آپشن پرولی شئ دوستانو زه به د لوړ آپشن پروم دوستانو اوس غواړئ تی دې ته یو خپل د ځانه یو دی پاسورډ ورکړئ چې هغه خالي تا ته در معلوم بل چاته نه معلوم ستا بغیر ستا د پلی سټور آی ډي څوک نسي استعمالولی په هغه کې دغسې غلط استفاده نسي اخیستلی نو دوستانو تاسو به راولاړ سئ دې ته به یو مضبوطه پاسورډ ورکړئ دوستانو تاسو کولی شئ دې ته نمبرونه ورکړئ د 1 2 3 په ذریعه باندې تاسو کولی شئ دې ته اے بي سی کې یو شی وکاږئ دوستانو دغه بعد به تی راولاړ سئ لاندې کوم نیکسټ آپشن دی تی به د نیکسټ آپشن پر ووایي دوستانو دغه بعد به تی له دا پیج په مخه درسي لاندې که تی د آی اګري آپشن وینئ دوستانو تی به دا آپشن پر ووایي آی اګري بالکل دوستانو دا ټایم که تی وینئ آی ډي پر جوړېدو ده لاندې به تی ولاړ سئ د کوم ایکسپټ آپشن لیکلی دی تی به دا آپشن پر ووایي جی دوستانو که تاسو وینئ دا ټایم ما د خپل پلی سټور آی ډي جوړه کړله تاسو هم کولی شئ چې د خپل موبایل د پلی سټور آی ډي په خپله جوړ کړئ تاسو هېڅ ضرورت نه پیښیږي چې تاسو د موبایلانو دکان له ولاړ شئ یا ته یو بل داسې سړي ته خواسي وکړئ چې هغه تاسو د پلی سټور آی ډي در جوړه کړي دوستانو ته د دا ویډیو په ذریعه باندې کولی شئ خپل ځان لپاره یو نوې د پلی سټور آی ډي جوړه کړئ نو دوستانو که تاسو غواړئ د دا رنګه مزید معلوماتي ویډیوز څه استفاده واخلئ او ویې ګورئ دوستانو تاسو زموږ د یوټیوب چینل پښتو ټیکنالوژي ضرور سبسکرایب کړئ په هغه کې به موږ تاسو ته د موبایل د استعمالات په حواله سره نورې مزید ښایستې ویډیو هم درښیو والسلام